إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره من د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت من بیانو چې کله غو ته پته ولګي د نبوت سلور کاله تیر شو، څه د پاسه سلور کاله ناغوی چې اوس راځه دوی له بدني اذیت ورکول واړي چې هغه ظلمونه دي او زیاتې کول دي. نو د هغې دپاره یو کمیټي جوړه کړه چې 15 کسان یې د هغې مشران کړو، او دا په قریشو کې مشران وو، او د دې 15 کسانو مشر یې جوړ کړو ابو لهب چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره و. د مشورو نه بعد دوی دا فیصله واغسته چې اوس به موږ دا قدم اوچتو چې دوی له بدني تکلیفونه ورکو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او مسلمانانو ته هم. خو دومره ده چې مسلمانانو ته تکلیف ورکول د هغوی ته اسان و، او په هغه وخت کې غالبا مسلمانان هغه کمزوري کوم چې مسلمانان شي، خو رسول صلی ته تکلیف ورکول هغوی ته لږ ګران په دي چې یو خو د رسول صلی خپل یو مقام او شان او بل دا چې د هغه تره د هغه سره ولاړو. خیر د هغې باوجود هغوی شروع وکړه، او په هغې کې ما یو مثال دوه بیان کړي وو. د دې کمیټې مشر ابو لهب و، او ابو لهب د دې ټولو نه تیز و، او اولنی مخالفت هغه د رسول سم کړو کله چې رسول سلم د صفا په غر باندې ولاړو او دعوت یې ورکړو، ده ورته وویل تباه شي. بیا ابو لهب دا چلو کړو چې د رسول سلم دوه لوڼه چې د هغه په 2 زامنو واده وي، عتبه او عتیبه، هغه دواړې په دې خپلو زامنو باندې طلاقې کړې، او د دې مسلې تفصیل مخکې تیر شوی. بیا چې د رسول صلی الله علیه وسلم زوی مړ شو عبدالله دویم زوی په قاسم پسې په وړوکوالي کې، نو بیا ابو لهب رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا ذکر او تذکره ختمه شوه. او دا خبره موږ بیانه کړې وه چې ابو لهب به په رسول صلی الله علیه وسلم پسې شاته ګرځېدو، خصوصا د حج په موسمونو کې، او خلکو ته به دا وي دا زما رواری زه یې پېژنم دروغجن سړی دی، او کله به یو جادوګر دی، کله به یو لیونی دی، کله به په ده باندې پیریان دي. او بعضو سیرتونو کې داسې هم راځي چې خاورې به ورسره لاس کې وي، کاڼي په دې باندې به یې د شان رسول سم ویشتو هم. او دا د هغوی یو طریقه وه روانه وه، او بل طرف ته د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت هغه هم روان و. دا خبر د فائدې دپاره یاد ساتئ چې تکلیف ورکول په 2 قسمه، یو ته تکلیف نفسي معنوي وي، او تکلیف معنوي هغه دا دی چې انسان ته تکلیف رسول، هغه تکلیف داسې ښکاري نه بهر په بدن باندې نه دی چې دا سړی وو ګزارې ولا ورکو، نه داسې تکلیف نه دی. نو دې ته ویلی کېږي تکلیف نفسي معنوي، او کافرانو شروع په دې باندې کړې وه. ډایرک هغوی بدني تکلیف ته نه دی وړي چې ډایرک ظلمونه شروع کړو، چې ډایرک ظلمونه شروع کړو عذابونه ورکول نه. رسول صلی الله علیه وسلم له اول دا تکلیف ورکړی او دا اذیت یې ورکړی. کله به ورته شاعر وي، کله به ورته جادوګر وي، کله به ورته لیونی وي، کله به ورته څه، کله به څه، دا هم یو تکلیف ورکول دی. او ما ووایي چې دا تکلیف دی تکلیف معنوي. نو کله به یې څه وي، لکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. ای موږ به اوس خپل معبودان پرېږدو د یو شاعر او لیوني سړي دپاره، دا یو تکلیف ورکول دی. رب العالمین به وخت په وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کوله، او دا احساس به ورته ورکوو چې ګوره ته یوازې نه یې، زه تا سره یم. د هغې په رد کې الله ووایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله وایي نو ته ما شاعري ښوولې ده او نه پیغمبر د شان سره دا ښایي چې د شعر او شاعري وکړي. ان هو الا ذکر وقرآن مبین.
دا خو نصیحت دی ښکاره قرآن دی دې کې د شاعرۍ څه دي او بل ځای کې الله وایي مشرکانو به څه وي ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون یو بل ته وایي دا شاعر دی په ده باندې به هم مرګ راشي لکه څنګه چې پوخاني شاعران مړه شوي څه وخته پورې به دی د خپله شاعري وکړي نو بیا به دی غلی شي رب العالمین به ناشنا رد کوي قل وای پیغمبر دی مشرکانو ته تربصوا انتظار کوي فإني معكم من المتربصين زم انتظار کوم ګوري چې مرګ په چا راځي او څوک به ختمیږي او د چا ذکر به ختمیږي او د چا دعوت به ختمیږي بیا الله مخکې سوی ام تأمرهم احلامهم بهذا الله وی د دوی د دماغ دوی ته وایي چې دا شاعر دی رد کوي دوی ګوره په دننه زړه کې مني چې دا شاعر نه دی دوی د هوښیار خلک دي دوی ښه شاعران پیژي ام هم قوم طاغون اصل وجه دا الله وی دا سرکشه دي نور دوی ته هم پته دا شاعر نه دی خو دا د تنګولو یوه طریقه ده ښه چې دا طریقه به ختمه شوه دغه عذاب نفسي دی عذاب معنوي یو سړی تنګول ایذا اذیت ورکول کله کله به سوي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن وی اله بله بدره کوي شو نو په مکه کې خو غټ مشران خلک شتي په طائف کې غټ غټ خلک دي یا په طائف په دې مشرانو کې بچا نازل شوی یا د مکه په دې مشرانو کې بچا نازل شوی او دا خبري او مخې ته رواني او رسول الله سلام ته تکلیف رسیدو دي خبر ما خبره دي پوری راوغسته چې رب العالمین وخت په وخت د رسول الله سلام د تسلی لپاره آیتونه نازل کړي په یو ځای کې الله وی او سناشنا اطمینان غل ورکی او سناشنا نصیحت وته کوي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون پیغمبر وي موږ ته پته لري ته به دې خبرو خفه کېږي دا کومې چې دوی تا ته کوي تا به غم کې اچي تا تنګوي خدای دې ساته فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دوی تا دروغجن نه ګڼي دوی اصل کې دشمني د الله سره ده نور ته خو څلوېښت کاله پورې دوی سره وي ښه ملګرتیا یې درسره کوله خو دشمني ټول د دین د لاسه تا سره جوړه صبر کوه او یم دي چې سبحان الله نن سبا چې څوک حق بیانوي که دا حق د تلر کو دا حق د عالم نه لري که دا ټول خلکو سره محبت کوي خو مسله دغه چې دا حق بیانوي دشمني په اصل کې د حق سره ده د فلاني او د علاني سره نه ده اوس زه د قرآن اوس زه مثال کې قرآن او حدیث مسله بیان کوم یو سړی نه لګي ما سره په ما بردونه کوي او د حدیث او د دغه اصل کې د زما سره ذاتي دشمنی نشته دشمنی دغه د چې د سړي د قرآن او حدیث ولي بیان کړو نو که دا قرآن او حدیث ته د مزه لري کړو بیا هر سروغ رمټ دي بیا زموږ یو قوم دی او یو ملک دی او یو علاقه ده او یو پښتو ده بیا به کې هیڅ نشته خو صرف مسله دغه ده چې د قرآن او حدیث بیانولی کیږي نو الله دې پیغمبر ته دا وایي فإنهم لا يكذبونك دوی تا نه دروغجن ګڼي دوی اصل کې دشمنی د الله سره ده رب العالمین وتوي ولقد كذبت رسل من قبلك ستاره مخکې پیغمبرانو ته دې ویل شوي دي ورته اولنی پیغمبر نه یې څه خلک دي سوي الله سوي فصبروا على ما كذبوا ابو صبر کړه وګورئ واوذوا او خد تکلیفونه هغوی ته میلاو شوي حتى اتاهم نصرنا تر دې چې زموږ مرسته راغله ولا مبدل لكلمات الله پیغمبر زه چې کوم وعده وکم ګوره زه د هغې خلاف ورزي نه کوم نه زما خبره بدلیږي ولقد جاءك من نبأ المرسلين او تا ته خو ما د پیغمبرانو واقعې درلېږلي دغه اوره دغه بیانوه وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية او کته دا وی چې نه دوی ته هر نخه ملاوي شي او کومه مطالبه چې دوی کوي دا به دوی ته ملاويږي او صبر نه کوي بیا ولته پیدا کسي ځکه زګیدا خدای الله حکمت ته د دې هر خبرې جواب خو بنه کی
دوی نن یو مطالبه کوي سبا به بله کوي بله کوي بیا بله کوي بیا بله کوي دا د هغوی طریقه وه فبل ذکر الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته سوی ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون موږ ته پته ده چې ستا د سینې تنګه شوې دوی په دې خبرو باندې خو بیا ورته الله نصیحت کوي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله ته سجدې وړي لګوه او خپل رابطه د خپل رب سره مضبوطه ساته زړه به دې برابري نور دا موږ ته پته ده چې ستا په دې خبرو باندې تنګي ځای په ځای الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته د صبر تلقین کړی چې صبر او صبر دا مرحله ده د صبر ځکه چې ابتدایي ورځې د مسلمانانو طاقت نشته رب العالمین وتسوي فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل اے پیغمبر دې صبر وکړه لکه څنګه چې به پیغمبرانو کې هغه مشرانو پیغمبرانو کړي او باندې سختي تیری شي اولو العزم څوک دي نوح علیه السلام څومره سختي به تیری شي 900 کال داود کرته هو شروع کړه دا وی به صبر وکړي ابراهيم عليه السلام دې ورته چولې شیو د ملک نشړلې شوی دی قوم سره ټول دښمنی کړي ستا خو لا ابتدایي ورځې مخکې به صبر وکړي موسی علیه السلام دې څه دغه سره نه دي شي عیسی علیه السلام دې دغه سره څومره ظلمونه دي کافرانو کړي دي نافرمانو خلکو فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وبل ذکر رب العالمین وی فاصبر صبرا جمیلا صبر وکړه او ښایسته صبر وکړه او ښایسته صبر دی ته مضبوط صبر وکړه ځکه دا کمی سختي چې به تاره روانې دی پیغمبر دا ګوره غرونه ویلې کوي دا کمی سختي چې به تا باندې روانې دا ګوره غر ریزه ریزه کوي دا به تا سره قسمات قسم پتا او بیماریان هم راځي زړه به دې هم تنګېږي سینه به دې هم تنګېږي خفه کېږي به هم غمجنه کېږي به هم نه صبر وکړې سبحان الله روان درس کې غونی چې کېدی شي هغه نه بعد کم درس به کې راشي وکړه الله ژوند راکو خو په دې روانو درسونه کې به دا واقع راشي چې بیا په دې مصیبتونو لپاره دا مصیبتونه دي چې رسول سم بیبي خدیجه رضی الله عنها وفات شو دغه تر وفات شو ابو طالب وی کې واځي رسول سم پاتې شو هغه خپلوانو کې چې کم نږدې خلکو هغه ته وفات شو نو په دې ټولو کې ضرورت ته فصبر صبرا جميلا وبل ذکر الله سوی سناشنا خبر ہوتا کہ واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا اے پیغمبر صبر کوا د خپل رب فیصله د صبر کوا مونږ ور تعینو مونږ دي ساتو فإنک بأعیننا زمونږه خو دې هوکیږي نه هر ټیم ستا حالات مونږ ته معلوم دي هر ټیم تعینو فإنك بعيوننا تيز من بسترګو باندې من بسترګو مطلب نه من بخپل سترګو تعینو تاګور فبل ذکر الله سوی فاصبر ان وعد الله حق پیغمبر صبر کوه الله جګره کم لوز کې د خرشتي لوز دي حق لوز دي پوره کیږي به نتیجه به مستاسو لپاره کامیابی به مستاسو عزتونه به مستاسو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون دا عزت والله ورکی دی مؤمنانو ته دی مسلمانانو ته رسول الله سلام ته دا غمل ګروت الغرض زي په زي رسول سم ته صبر تلقین شه او د رسول سم طریقم د قو صبر مخکې برایش چې دی مشرکانو منافقانو د دین دشمنانو دا خو پرې د رسول سم ته تکلیف ورکړي دغه په بدن کې بلکې دا خبر رسیدلې د رسول سم کور والو ته رسول سم تنگ کړي د کور والو مبارک یو دغه په بیبي زمونږ ګرانه مور او قدردانه مور ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هغه باندې بوتان لګولو نو دا ټول تنګول زما دي علماء ته دي ملګرو ته دي دعاتو ته دي ټول ته نصيحت چې خلک بستا د کور والا مبارک خبرې کوي او ته به صبر کوي ته به تنګي نو کله به وی چې پتا کې دا مرض دی کله به وی د کې دا چلې د کې دا چلې نو کله به وی چې د خزه دي سره ولعیاذ بالله کله به وی د لور دي سوا کله به وی د خاندان دي سره کله وی د مور پلار دي سوا دا ټول خبرې وکي دا مخې ته راځي
خو دې ټول لپاره د الله د نصیحت یاد ساتئ فاصبر صبرا جمیلا صبر وکړئ کار مخې ته ځي چې صبر نه کوي کار ورانېږي نو رسول وسلم په دقه صبر کوي مشرکانو قسمه قسم تکلیفونه رسول صلی الله علیه وسلم له ورکول تر دې چې دغه ذات ته ورسېدو دغه کور والو ته ورسېدو د ده بچي وینه کې او د دې خبرې چې هغه په خوله باندې نه راځي عبدالله ابن عباس دومره روایت دی وی کله چې کعب بن اشرف راغی مکې ته کعب بن اشرف و په کوم ځای کې مدینه کې راغی مکې ته د هجرت نه مخکې نو دا مشرکین پسې راجمع شو ټولو ته وی انت خیر اهل المدینه وسیدهم ته په مدینه کې غوره انسان یې د هغوی مشر یې هغه ته یو نه وی الا ترى الى هذا الصنبور تاسو دې سمبور ته وګورئ ته دې سمبور ته وګورئ سمبور کې مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او سمبور هغه چا د عربی کې ویل کېږي چې د بچی نه کېږي کمزورې څوک یې نه وي نه دې مخې ته څوک یې نه دې شاته څوک یې نه سره ملګري نه سره څوک مرسته کوي وی وګورئ دې سمبور ته والعیاذ بالله قوم پرېښودی دی وی دی وایي چې دی زموږ نه غوره دی او تا ته پته ده چې موږ د حاجیانو خدمت کوو او دې مکې ته چې څوک راځي موږ د هغوی خدمت کوو موږ د هغوی د اوبو بندوبست کوو موږ د هغوی د خوراک بندوبست کوو ته څه وایې نو کعب ورته به جواب کې وي انتم خیر منه تاسو غوره د ده نه الله سبحانه وتعالی آیت نازل کو ان شانئک هو الابتر ای پیغمبره ستا دشمن بې خیره دی ستا تذکره ستا ذکر دا به پاتې کېږي په ټوله دنیا کې ته غم مه کوه د دې دغه شان به رسول صلی الله علیه وسلم تنګه و د ابولهب ښځه وه د هغې نوم ام جمیل بنت حرب ابن امیه او دا د ابو سفیان خور وه نو هغې به هم رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه رسول او هغه داسې چې غني به یې راوړي لرګي به یې راوړو دا به د رسول صلی الله علیه وسلم په لاره کې خورول او د شپې به دغه دروازې ته دغه اچول او د دې ښځه اوس سیرت کې راځي چې ډېره جبوره ښځه وه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې به یې کنځلې کولې بدې ردې به یې ویلې په هغه باندې به یې بهتانونه تړل قسمه قسم او دغه شان د فتنې د اور چې کوم دی دا به یې ښه تیزه او تله په یو ځای کې به یې خبره کوله په بل ځای کې به یې خبره کوله دا پیغمبر داسې دی دا داسې دی ځکه الله سبحانه وتعالی په سورة اللهب کې دې ته حمالة الحطب ویلی دی او حمالة الحطب هغه زنانه چې د یو ځای نه خبرې بل ځای ته وړي د یو ځای نه بل ځای ته وړي او یو مطلب یې دا دی چې لرګي به یې راوچتول یعنې لرګي به یې راوړو د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته به یې اچول رسول صلی الله علیه وسلم به د شپې را روانو او پته به ورته نه وه مخې ته به غني پرتې په دې غنو کې به رسول صلی الله علیه وسلم وخت خپې مبارکې به یې ټولې چې دی د وینو سرې شو او کور ته به رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو او کله چې الله سبحانه وتعالی تبت یدا ابي لهب وتب سورت نازل کو او دې ته پته ولګېده چې زما د خاون خبره پکې شوې ده نو راله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وهو جالس فی المسجد عند الكعبه او رسول صلی الله علیه وسلم ناسو په مسجد حرام کې د کعبې سره خوا کې ومعه ابو بکر الصدیق رضی الله عنه او دغه سره ابو بکر صدیق هم خوا کې او دا چې راله ځان سره شګې یا کاڼي یا خاورې په لاس کې راغستې وې وراله فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې دا ودرې دالته الله سبحانه وتعالى د دې نظر بن کو رسول صلی الله علیه وسلم فلا ترى الا ابا بكر نصربت ابو بكر رضي الله عنه خکارید وتوی یا ابا بكر اين صاحبك هغه ملګری دی کوم ذکر نه هغه ته ویل هغه ته څه وی حجانا اخو مونږ به بدر دی ویلي مونږ ته خبر راغلی یعنی د غایتونه یادول او شاعري کړې ده په مونږ پسې په شعر او شاعري کې مونږ پسې خبرې کړې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی زما دی د دې کور پر رب باندې قسمی چې ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به نه هغه شعر او شاعري کې نو ته دې څه پته شته ندی بیا بتلو کې وی زه شاعر یم واوره دا شعر مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا د رسول صلی الله علیه وسلم نوم چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم محمد دا غنومو نو دوبو ته مذمم وي مذمم هغه چاته ویل کیږي چې داغه بدی ویل شي یعنی بد انسان نو وی مذمما عصينا د دې بد انسان خبره موږ نه منو
وامره ابینا د حکم نافرمانی کوو منګه ودینه قلینا او د دین من پرې خو دې هغه من گزار کړي. سبحان الله. یو حدیث کې د راځي په صحیح بخاری کې د ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله سلام دا خبره کړې ده الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم. وګورئ څومره تعجب خبره ده. الله زمانه د قریش دا کنزلی څنګه اړي دوی کنزلی ماته کوي د دوی په ګمان کې د خو ماته خدا ماته نه دي څنګه ويشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. دوی مذمم ته کنزلی کوي مذمم په بدر د سره دی زه محمد زه مذمم نه یم نو دوی کنزلی په معنی لکه دا نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا واخذ د ابو لهب ام جمیل چې الله سبحانه وتعالی دې تذکره په قران کې کړی ده دا به خپل خاون سره په جهنم کې او غاړي ته به الله سبحانه وتعالی پړې چولې د ور خپل بم د ور نه جوړ شوی او هغه به دې غاړي ته پروت او دا مړ شوی موي دي سیوا بخیله خزوه لرګول بم په خبره ته لرګي وروړو نو چې ته ګډې راغستې دي او داګه د پړې چې دې سر نه مری تر کوشنو بازی باندې حساب بن شو بل شي مردار شي دا یو طریقه وا د رسول سم د تنګولو. خ ابو لهب چې کوم دی د رسول سم خپل تر دی او د رسول سم گاونډیم دی او د رسول سم کور او د ابو لهب کور دا بالکل دی یو بل سره لګی تریو نو ځکه به دوی ډیر زیات تنګو. او سیرت کې دا راځي چې کوم کسانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکو په کور کې دنه هغه د یوسو کسان دي الحکم ابن ابي العاص دویم دی عقبه ابن ابي معيط دریم دی عدي ابن حمراء سلورم ابن الاصداء الهذلي او پنځم دی ابو لهب دی. او په دې ټولو کې د یو کس اسلام بیا قبول کړو چې هغه ته ویل کېږي الحکم ابن ابي العاص. دې ظالمانو به دا چل کو چې رسول سم بکله په کور کې په منځ باندې نو دی بدلی ګډو بيزو د ګندګي د لری کلمې د شي راوسو دا به رسول سم باندې راغزار کړو او دې سی بهم کول چې رسول سم په کور کې به کټوي هغه باندې کړي و او سبب باندې کړي په پتیله کې دوی به ته په کټوي کې دا ګن بلا راوچول دنه بیا رسول سم مجبور شو چې هغه ځان له وجوده کوټه جوړ کړه وړا یو کمره د عبادت لپاره چې دوی نه بګي پټي. او سیرت کې دا راځي چې کله به دوی دا ګندګي راوچول د رسول صلی الله علیه وسلم په دې کټوي کې او دا غدي کور ته نو رسول سم په لرګي باندې یو لرګي به سره په هغه باندې به دا ګندګي راوچته کړه او بهر ته وروته او دا आवाज به وکړه چې دا کچل گزارله وي د عبد مناف خاندان اي جوار هذا دا کوم ګاونډي توپ دی دا ګاونډي توپ دي شي دا کوم اخلاق دي تاسو دا اخلاق دي شي دې جن درس غسته غواړي چې رسول سم څومره صبر کوي او د څومره صبر خاوند دی هغه چې دې په جواب کې هغه دی وي د عبد مناف خاندان او داغه بچو ايو جوار هذا دا کوم ګاونډي توپ دی تاسو چې کوي دا کوم انسانيت ته تاسو کې چي دی او دا کوم زړه دی چې په تاسو کې دی چې تاسو یې سره دي سي تنګوي. او په دې ټولو کې د ټولو نه غټ خبيث انسان هغه عقبه ابن ابي معيط. عقبه ابن ابي معيط د دې ټولو کې تیزو او هغه دا چل کړو حدیث کې دا راځي چې امام بخاری دا حدیث اوري د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه و چې بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر منځ کو د کعبه سره په خوا کې و ابو جهل واصحاب له جلوس ابو جهل الناس او داغه باز ملګری هغه ناسو اذ قال بعضهم لبعض دی بعضو ته دا خبره وکړه وی ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان څوک بلار شي د پلاني زینا د اوخ د بچو د ګندګي او کلمي او لري او د شینه براوي او د پر املا باندې به واچي هغه په سجده باندې فبعث اشقى القوم په دې ټولو کې چې کوم بدبخت او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه پاسه او هغه عقبه ابن ابي معيط هغه پاسه ویزه به دا کار وکړ فجاء به دا ګندګي د سره راوړه فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم چې کله رسول سم سجده ولګوله وضعه على ظهره بين كتفيه د رسول سم په ملا باندې دا ګندګي کې خوده دا غره دوه ولو بده منځ کې
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وانا انظر لا اغني شيئا لو كان لي منعه او مو د خکته طاقت مې نه رسیدو. مسلمانان عموما کمزوري به مسلمانانو کې کمزوري او باو کې کمزوري عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما سره ودي سه مضبوط خاندان او دي طاقت سنونو ما کتو فجعلوا يضحكون نو ټول په خندا شو کله چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا ګندګي له پاسه واچو ويحيل بعضهم على بعض دومره خندل چې په یو بل باندې کېږي راکېږي دیو یو لاس رواچو د بل په دیو باندې لاس کې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد لا يرفع رأسه او رسول صلی الله علیه وسلم د سجدي په حالت کې سر نشو چتاوله دغه چالت به شاته ګندګي پرته حتى جاءته فاطمه تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو هغه له فاطمه رضی الله عنها نوراله په جوابانی فطرحت عن ظهره او د پلار د املای صفاکړه فرفع رأسه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سر اوچت کو به د اللهم عليك بقريش یا الله د قریش سره پوښ بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دوی نمونه واغستو اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة وشيبة والوليد وأمية وعقبة وكسان رسول صلى الله عليه وسلم يا الله د دوی سره پوښي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فوالذي نفسي بيده فاغرب من قسمي لچا پلاس کی جما ساده لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب وما بخبل سترګو باندې دغه وکسان لیدل کم چې رسول سم یاد کړو د بدر په کوی کې مردار پراته و دا ټول کم چې رسول سم تن کړو او رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته خیری کړي امیہ ابن خلف کله چې به رسول سم وریدو وی په خله باندې بس سپکی سپوري ویلې کنځلې به وکړي بدر دی به پسترګو به اشاره وکړه په لاسونو به اشاره وکړه رب العالمین د آیتونو نازل کړو ویل لكل همزه لمزه د دې لپاره تبعید د دې لپاره هلاکت او د همزه مطلب دی هغه سړی چې هغه بدی ردی ښکاره وي او لمزه هغه چاته ویل کېږي چې پشي شا پسې وي د به رسول سم ته ښکاره هم بدی ردی وي او پشي شا به پسې هم بدی ردی وي. دومره تکلیفونه رسول سم له ورکړي چې د دې امیہ ابن خلف یو ورورو ابی ابن خلف دا ابی ابن خلف او عقبه ابن ابي معيط د دوه مرګري ډېر نږدې ملګری و دی او بل سره په مخه ګرځېدو نو یو پیر عقبه کېناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او داغه نه خبري واورېدې عقبه چې کله کېناستو د ملګری ته خبر شو چې هغه د ابی ابن خلف نو هغه له زورن ورکړه بدی ردی وته ته تلوي دا په خو کېناستو زه تاسو سره دوستی نه کوم دنه زما واست دوستی ختم شو ابی او عقبه د دې بل سره لګیادي او عقبه ته له رسول الله سره خوا کېناستو نبی او ته عقبه وی نو زه سو کوم چې تر راضی شي وې زه په دې راضی کېږم چې ته دغه سره بیا کېنی او به وته وی ته به سره بیا کېنی او دغه په مخ بلاړی تو کې هغه صحیح نو لار پر رسول الله سلام پس او هغه ته وی وسو نصیحتونه راته وک رسول سم خوشاله شو چې زه د باندې کې اثر کی رسول سم نصیحت شروع کو قران تلاوت شروع کو دې ظالم د رسول سم په مخ باندې لاړی تو کړی بیا راغی نو بیت ملګری خوشاله شو یو پیر د ابی ابن خلف پر رسول سم پسیم راغی یو زوړ اډو کې راوړو پوخانه هغه دې سي په لاسو کې نیولو دي سي ویری جو وی تسوي جدا و بیا را پاسي رسول سم ته او بیا را پاسي ته په کوم را پاسي او بیا په جهنم تمځي او الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الله وی موږ ته مثالونه بیانې او ځان تیر دي چې د مسم پیدا کړه قال من يحيي العظام وهي رميم او وی چې دا ډوکی باندې به څنګه راځوندې کې او دا خو به زره زره شي ختم شي قل يحييها الذي انشأها اول مره ورته وای هغه رب په دویم پر پاسي او هغه رب په دویم پر پیدا کوي کم رب چې په اول پر پیدا کړي کم رب چې اول پر د انسانان پیدا کړي ما هغه رب په دویم پر پاسي دا د مشرکانو هغه ظلمونه هغه زیاتیو دومره ظالمان په صحیح بخاری کې دا حدیث عروه بن الزبير وی سألت عبد الله بن عمرو د عبد الله بن عمرو د نوم نه تاسو کو
عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما چې تاخو رسول صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم سره په موتی چې ما خبر ک بدی باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم ډیر تکلیف ملاو شوی د مشرکانو طرف نه په مکه کې. وی ما ته وی چې رأيت عقبه ما لیدلو، عقبه بن ابي معيط وی جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وهو يصلي او غدا کعبه په خوا کې مونږ، فوضع رداءه في عنقه، نو د رسول صلی الله علیه وسلم د صادری کم چې د بر بدن باندې پروتو دای را جمع کو د رسول صلی الله علیه وسلم د مری ته واچو، فخنقه به خنقا شديدا، او سم زور ورکو کوشش کو چې رسول صلی الله علیه وسلم پانسی ک او د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګې روتی دي بهر ته او د مخ دغه تکسور شو، حتى جاء ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دیو مخورج انسان او زورور انسان راغنو هغه له دیکور کړه خو ته گزار کړو او د آیت وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، تاسو سره په دی وجنی چې صرف دا وی چې زما رب الله دی، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، اخ کارت دلایل تر وړي دي ساسي خبرې نه کوي. تاسو څنګه سره وځي بس سیرتونه کې راځي ان شاء الله دغه تفصیل به د پر روان درسونه کوم چې بیا د قریش را جمع شو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره وو چې مخې بیا پته نه لګیدا او په دیوالو کې به رسول الله تواضع کو یا رسول الله تزه په شمو دوی زبر دوی سره ګورم یو سره و ایمان جذبه غیرت د دې ته وي یا رسول الله ته دی ته زه دوی سره ګورم دومره وو چې د مخ پته نه لګیدا د مخې تکسر بیوشه کوړته راو پلار دغه ابو قحافه هغه ته سرته کېناست چې دیوس په هوش کې راشي، مور وته ناسته خزه وته ناسته او چې څنګه په هوش کې راغی نه ورني خبره دا وکړه وی رسول صلی الله علیه وسلم څنګه ظالمانو هو د سی ویلی نه نه ناغوتی خده وی زه هغه وخت پورې نه منم چې سو پر مالی دلې نه ویلګي وبوس کې سو خرج حالت ته برابر شوی نه ما ته بخای چې ما بخپل سترګو نه لیدل او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکلیف رسیدلې او دا غنه ویني ویږي او یې هغه وجلې او زه په کور کې ناسم بس کوم نو زمانه بغټ بیمانه بل سوکني د زمکه به مخ باندې زه بلای چې ما ګورم